السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ د مفید طالبین سبق د دې پورې را رسیدلو چې علم بلا عمل كحمل على جمل، بغیر د عمل نه علم کول چې عمل په نه یو علم یو سړی وکړي. د دې مثال داسې لکه په اوښ باندې چې بار پروت وي، هغه ته څه فایده نه وررسي. بیا صاحب کتاب لیکلی دی سلیل مجربه، تپوسو کا دا تجربه کار سړی نه. ولا تسأل الحکیم، او ته تپوس مه کوه د حکیم سړی نه. په دې ځای کې ظاهر مقصد خو د دې دا راځي چې د پوه او د تجربه کار سړی نه تپوس کوه او د حکیم نه تپوس مه کوه. دا هرګز د دې مقصد نه دی. مقصد د دې دا دی چې کله یو سړی دی په یو کار باندې پوه دی او بل طرف ته یو سړی دی هغه په کار باندې د سره پوهېږي، نو د هغې سره هېڅ تعلق نشته، نو ته د هغه کس نه تپوس کوه چې کوم سړی په دې کار باندې پوهېږي. د هغه کس نه تپوس مه کوه چې هغه په دې باندې نه پوهېږي. نو کوم سړی چې تجربه کار وي او په یو کار کې مهارت لري، نو د هغه نه بیا د هغه څیز په باره کې تپوس کول پکار دی. په ځای د دې باندې چې د داسې کس نه تپوس وکړي چې هغه نه په دې کار کې ماهره دی او نه د دې کار سره څه تعلق شته. نو کله چې د یو سړي د یو کار سره تعلق وي او د یو کار سره علاقه وي، نو بیا هغه په کار باندې پوهېږي. او بل دا چې د تجربه کار سړي نه سړی تپوس وکړي، نو هغه د دې کار په باره کې سړي ته ووایي چې دا کار په دې طریقه باندې کول پکار دی. که چېرته دا کار ونه شو وران شو، نو په دې طریقه باندې بیا سمول پکار دی. او کله چې یو سړی په یو کار باندې پوهېږي، نو هغه به ښایسته مشوره څه درکړي. نو سلیل مجربه، تپوس وکړه تجربه کار سړي نه، کوم مجرب انسان. ولا تسأل الحکیم، او ته تپوس مه کوه د حکیم نه. دې نه وروستو بیا صاحب کتاب لیکلی دی لیس من عادة الکرامة کرام. کرام دا د عزتمندو ته ویل کېږي، او دا صاحب کتاب فرمایي لیس من عادة الکرام، د عزتمندو خلکو دا عادت نه دی سرعة الانتقام، چې هغوی زر انتقام او زر بدله واخلي. چې کله یو سړی عزتمند وي، هغه زر بدله نه اخلي. د دې وجه دا ده چې چا ورته څه تکلیف ور رسولی، شاید هغه راشي معافي وغواړي، او چې کله هغه معافي وغواړي دوی ورته معافي وکړي. نو زر انتقام اخیستل دا د عزتمندو خلکو کار نه دی. او د دې یو وجه دا هم ده چې کله یو سړي زر انتقام اخلي، نو په دې کې جلتي. او د لقمان حکیم قول مونږ مخکې ویلو چې العجلة من الشیطان، جلتی کول دا د شیطان یو صفت دی. او د دې کتاب په ابتدا کې مونږ ویلو چې من صبر ظفر، چا چې صبر وکړو په یو کار کې، نو هغه کامیاب شو، هغه ته غلبه ملو شو. او داسې الفاظ هم مونږ ویلو چې جلبازي کله چې انسان وکړي، نو په آخره کې صرف او صرف هغه ته ندامت او پښیمانتیا ملاویږي. نو دې کې فرمایي چې لیس من عادة الکرام، د عزتمندو خلکو دا عادت نه دی سرعة الانتقام، زر بدله اخیستل. زر بدله اخیستل دا د عزتمندو خلکو کار نه دی. بیا وروستو صاحب کتاب لیکلی دی من طمع فی الکل، چا چې طمع وساتله د یو پوره څیز، فاته الکل، د هغه نه به ټول یو څیز به د هغه نه فوت شي. مثلا پښتو کې متل دی وی لږې خوړنه او ډېره ورته ملاوېدنه، نو د لوږې مړ شو. یو سړی دی هغه ته لږه روټۍ ملاویږي، لږ خوراک ورته ملاویږي، په کار دی چې دا وکړي، دوباره ورته ملاو شو بیا به وکړي. او که چېرته یو سړی دی وایي چې زه لږ نه اخلم یا لږ خوراک نه کوم، لږې پیسې نه اخلم او ما ته به ډېرې ملاویږي، نو دا شوه چې دنه دا ډېرې هم فوت شوي. او قطرې قطرې سے دریا بنتا ہے، چې کله یو سړی لږ لږ کار کوي، د هغې نه بیا ډېر یو څیز جوړ شي. نو کله چې یو سړی د پوره څیز تمه ساتي چې ما ته به دا څیز په یو ځای باندې ملاویږي، نو هېڅکله ده ته هغه څیز په یو ځای باندې ملاو نه شي. او داسې که چېرته یو چانس کې ملاو شي، هغه جدا خبره ده.
خو عمومي خبره دلته کېږي چې کله یو انسان د پوره سیستمه ساتي فاته الکل د هغه نه ټول څیز فوت شي. بیا صاحب کتاب لیکوي تاج الملک د بادشاه تاج، عفافته د هغه صفایي ده، د هغه معافي کول دي، وحسنه انصافه او د بادشاه قلعه د هغه انصاف کول دي. کله چې بادشاه کې انصاف موجود وي نو د دې د بادشاهت داسې وي لکه یو بادشاه چې په قلعه کې ناست وي محفوظ وي. د دې د بادشاهت ته هېڅوک څه نه وایي. که څوک بیروني خلک راځي په ده باندې حمله کوي نو د خپل خلک مقابله کې ودرېږي چې نه دا خو یو منصف بادشاه دی. نو تاج الملک د بادشاه تاج، د بادشاه عزت او مرتبه، عفافه او عفاف دا صفایه ته هم ویل کېږي او د معافی په معنی کې هم راځي چې کله یو بادشاه صفایي سترایي خوښوي او خلکو ته معافي کوي نو دا د بادشاه یو تاج چې ډېر یو قوت او طاقت والا سړی یو کمزور انسان ته هیڅ هم نه وایي، هغه معاف کوي او بل دا چې صفایي خیال ساتي نو دا د هغه د سر تاج دی. او بادشاه چې د خپل بادشاهت محفوظ ساتي نو دی به انصاف کوي. چې کله په یو بادشاهت کې انصاف موجود وي نو هغه بادشاهت ډېر وخته پورې رسیږي. بیا دې نه وروستو صاحب کتاب لیکلی دي سلطان بلا عدل کنهر بلا ماء. ډېره ښایسته خبره یې کړې ده چې سلطان بلا عدل، یو بادشاه دی چې په هغه کې عدل نه دی موجود، کنهر دا په شان د هغه نیر دی بلا ماء چې په دې کې اوبه نه وي، اوبه پکې نشته، وچ نیر دی نو هغه چاله څه فایده ورکوي. همدغه شان چې بادشاه دی نو هغه او انصاف پکې موجود نه دی نو هغه بادشاه هیڅ چاله فایده نشي ورکولی. خو چې کله بادشاه کې انصاف راغی نو د خپل بادشاهت په یو مضبوطه قلعه کې محفوظ کو او د مثال په شان د داسې نهر دی چې خلک ته فایدې اخلي، خپل پټي ته سیراب کوي، یعنی د خلکو څه قسم مسایل نو هغه مسلې وای دی ډیل کوي، هغه مسلې ولا دی بیا حل کوي. نو سلطان بلا عدل، سلطان بادشاہ بغیر د عدل نه، کنهر په شان د هغه نهر دی بلا ماء چې په هغه کې اوبه نه وي.